ټولو افغانانو ته د خوښۍ او افتخار زیری. جنرال موبین او احمد الله وثیق خوندورې څرګندونې کړي او تاریخ جوړونکی خبر یې خپور کړی. دا چې څنګه خبر دی دلته ویډیو کې کتلی سي. سلامونه درنو لیدونکو، مشال پریس ته ښه راغلاست. د افغانستان په 40 کلن تاریخ کې په لومړي ځل د تلفاتو کچه 0 سوه. په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا حاکمیت سره په تیرو 40 کلونو کې په لومړي ځل د تلفاتو کچه 0 ته راټیټه سوه. د کابل امنیه قمندانۍ ویان جنرال موبین په یو ټویټ کې څرګنده کړې چې تیره اونۍ په ټول هیواد کې د بیلابیلو پیښو پر مهال 2 ملکي وګړي وژل سوي او یو بل ټپي دی. په ورته مهال د افغانستان اسلامي امارت مرستیال ویان مولوي احمد الله وثیق هم د امنیتي ځواکونو د دې لاسته راوړنو ستاینه کړې او دا یې په تیرو 40 کلونو کې یو بېساری امنیتي پرمختګ بللی دی. ښاغلي وثیق په یو ټویټ کې داسې ویلي: د افغانستان په تیر 40 کلن تاریخ کې په لومړي ځل د مرګ ژوبلې کچه 0 ته راټیټه سوې. دا اسلامي نظام بقامو سر مال او د هر څه د خوندیتوب ضمانت کوي. د نظام ملاتړ او حمایت د هر افغان مکلفیت جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پخواني رژیم د حاکمیت او امریکایي ځواکونو د شتون پر مهال په هیواد کې په اوسط ډول 300 تنه وژل کېدل او سلګونه نور د خپلو کورونو څخه بېځایه کېدل. په افغانستان کې د اسلامي امارت د دویم ځل حاکمیت موده له 3 میاشتو څخه اوړي چې ورسره په دغه موده کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او مرکز کابل کې سلګونه وړې پراختیایي پروژې سرته رسیدلي او ګڼې نورې لا هم د اجرا په حال کې دي. قدرمنو او عزتمنو دوستانو، زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ مشال پریس چینل در سره سبسکرایب او ویډیو شیر کړي. تر بیا او بلې داسې ښایسته ویډیو د الله په امان.